چارې کې د پښتون رو غرق دی ځکه چې هغه افغانستان کې د پښتون یو ګدل سره غرق دی. قدرمنو دا وخت موږ د پیښور پریس کلب مخې ته ولاړ یو چېرته چې په صوبه کې د روانې بدامنۍ خلاف په ګڼه توګه احتجاجي مظاهره روانه ده. د احتجاجي مظاهرې له د ولسي پاڅون نوم ورکړی شوی دی په کومه کې چې د پی ټي ایم په شمول نور سیاسي جماعتونه او عام ولس چې کوم دی هغوی په ګڼ شمېر سره دې کې شرکت کړی دی. څه مظاهرین دلته موږ سره موجود دي، د هغوی سره به خبرې اترې کوو چې د احتجاج مقصد سره او د هغوی بنیادي مطالبات سره. جی اول خو را سره خپله پېژنګلو کې او دا راته ووایه چې نن تاسو په دې احتجاج کې ګډون کوئ، نو ستاسو د احتجاج بنیادي مقصد څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه صدر نواب خان ډي ټي ګروپ کې پی کې په سطح د خټک پلازي صدر یم. موږ دا کوم احتجاج چې کړی دا زموږ ورونه چې کومه بل پولیس لین کې کوم واقع شوې ده، یو واقع نه ده چې دا یو واقع ده، په سلونو واقعګانې وشوې او داسې زموږ پښتانه ورونه داسې کومې پارټۍ دي چې هغه چوپ ناست دي. دا ولې خاموش ناست دي؟ موږ سبا اخر څه کېږي د پښتنو سره؟ د افسوس مقام دی زموږ د ادارو ته، زموږ د ولس ته، د پاټو والا ته ولې اواز نه اوچته وایي د مسلمانانو له مرو به یو ځل به مرو که لا اله الا الله محمد رسول الله چې یو ځل به مرو چې زه د پښتانو ورونه قسم په خدای چې ډېر سخت افسوس خبره ده. چارې چې زما پښتون رو غرق دی هسې چې هغه افغانستان کې د پښتون یو ګدل سره غرق دی. ولسي پاڅون کې شرکت کوونکو مظاهرینو غوښتنه وکړه چې د پولیس لاین د پیښې د شفاف تحقیقات وکړل شي. د کیمرامین محمد حازم سره خالد الرحمن، وحدت نیوز، پیښور.